بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. رواه البخاري. دی حدیث کې د الله رسول فرمایي صلی الله علیه وسلم چې دسې زمانہ به پر انسانانو باندې راځي د قیامت نمخ کې چې خلق به بے پروا شي، د حلال او د حرامو تمیز به نه کوي. یو سړی به دا پروا نه کوي چې دا مې د حلالو نه دا رواغست او که د حرامون خوري ته بیا چې او په خپلو بچو باندې به مخوري او د هغې د وجې نه بیا دعاګانې بیا نه قبلیږي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، او فرمایلی دی نبی صلی الله علیه وسلم: یاتی چرابشی علی الناس پا انسانانو بانی زمانون داسی زمانا لا یبالی المرء چی پرواب نکی سڑے، پرواب نساتی سڑے، لا یبالی المرء پرواب نساتی سڑے ما دهغسا اخذا چی راغستلی وکلل منهو دهغینا. او تفصیل داده امین الحلالی چی آیات حلال نیرا واغستل ام من الحرام یو کد حرام نیرا واغستل. رواه البخاری. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من اشراط الساعة، د قیامت پنخو کی یو نخا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی حدیث کی بیانی چې جمعات کې به ډېر خلک وي خو عالم او قاری به پکې نه وي. یو به یو ته وایي مخکې شه، بل به وایي ته مخکې شه، بل به وایي ته مخکې شه، بل به وایي ته مخکې شه. شاته شاته به ګوري چې څوک نشته چې جمع ته مخکې شي. یعنی خلکو کې به علم د قرآن او د سنت دا کم شي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، او فرمایلی دی نبی صلی الله علیه وسلم: ان من اشراط الساعة، یقینا د نخو د قیامتنا، اشراط نخو توي او الساعة قیامت توي. ان من اشراط الساعة، یقینا د نخو د قیامتنا اندادا یتدافع چی یو بلبا دیکی ورکی اهل المسجد جماعت والا، یعنی یو با یو تاوی پری سنگل باری سید دیکا ورکی شمخ کشه کنه اول ببل تاوی تمخ کشه. لا یجدون دیب نبی امومی اماما یو امام یسلی چی منزو کی بهم دی لرا. رواه احمد و ابو داود. وقال النبي صلی الله علیه وسلم، دی حدیث کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اغا خلق ذکر کئی چې د محمد رسول الله سره رشتونی مینه ده. یو خاصی د خلی مینه ای چې په محمد رسول الله ز عاشق ما بریلیان وی نا صحیح محبت کون کې د محمد رسول الله سوک دی اغه پی جنا. اغا رسول الله فرمایي وی اغا خلق دی چې زمانه رسته برازي، زب وفات شمه او ما نرسته برازي قیمت پوری بدسي خلقی پار زمانه کې. اغه څنګه خلق دی؟ دسي خلق دی چې ار یو بدا ارمان او مینه کوي چې زما دی مال او زما دی دا اهل، زما دی دا بیبی نوی، زما دی دا بچی نوی، او زما دی دا مال نوی، خو چې محمد رسول الله ملي دلوي او دا ارس
قربانی تیاری چې محمد رسول الله می لیدلې. وقال النبي صلى الله عليه وسلم او فرمایلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ان من اشد امتی یقینا السخ د امت زمانہ ان من اشد امتی یقینا السخ د امت زمانہ لی زما سرا حبا پمینکی ناسن داس انسانان دی یکونونا چه دیبا رازی بعدی پس زمانا یودو او مین بکوی احدهم یوتن پدوی کی یعنی هر یوتن پدوی کی لو رآنی کاش شزیل دلوی بی اهلی پا بدلا د خپل اهل کې یا په قربانی کولو د خپل اهل بانی و مالی په قربانی کولو د مال خپل بانی. رواه مسلم. او چې دا خبره دړنه کوي هم دغه شانتی کو خبره ونه کی خو د درجه کی وی چې کو محمد رسول الله وی او دا انسانم وی نو محمد رسول الله خاله ویزان رسول او باغ به ایمان راوړي اگر چې په دې کې ود مال او د اهل قربانی راتلې ارسما ما کولې وی درې احادیث ویلې شو د زبانی بسته